خوست د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د خپل سفر په دوهمه ورځ شیخ زاید پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل چې اسلامي امارت عصري زده کړو ته ژمن دی. نوموړي د پوهنتون له استادانو او محصلینو وغوښتل چې د هیواد د پرمختګ لپاره باید کار وکړي او د شریعت په رڼا کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. اسلامي علوم او اسلامي تربیې ته ترقي ورکوي، بله خوا ته به موږ عصري علومو ته هم په ملک کې ترقي ورکوو. که موږ په ملک کې اسلامي نظام راوستلی، امنیت هم راوستلی چې دا زموږ د جهاد د مهمو مسؤلیتونو څخه شمارل کېدل. بله خوا ته د افغانستان اسلامي امارت دلته متعهد دی چې خپل ملک به د ترقۍ په طرف بیایي او خپل ملک به د دنیا د پیشرفته ملکونو سره د سیالۍ په میدان کې سیال ګرځوي. بلخوا انس حقانی په هیواد کې شته امنیت یو نعمت یاد کړ او زیاته یې کړه چې په هیواد کې تر بل هر وخت ډیر پرمختګ ته لاره هواره شوې. تاسو هغه قدرونه یې، دا هغه ټولنه ده د پوهنتونو هغه محصلین چې د هیواد راتلونکی که دفاعي سیسټم دی، که د هیواد د آبادۍ برخه ده، د ترقۍ برخه ده، دا د تاسو سره تړلې ده. خو که دې ته تاسو نیت هم لله فی الله کوئ، د شریعت له نظره ورته جوړ کړه، آخرت په پام کې ونیسئ چې که زه سبا یو کلینیک جوړوم، زه سبا یو د مریض علاج کوم، دا په دې خاطر کوم چې دا د الله د مخلوق خدمت په دې کې کېږي او الله تعالی د خپل مخلوق په خدمت خوشحاله کېږي. موږ تاسو به هم دنیاوي ګټه کړې وي، هم به اخروي کړې. اخوا بیا د امر بالمعروف وزارت وزیر غونډې ته زیاته کړه چې اسلامي امارت د علم په بنا خلکو ته ترجیح ورکوي، نه په واسطو او شخصي روابطو. من خپل کادري علومو ته استادانو احترام او قدر لرو قلبا، او دای غواړو چې د دارالعلوم شیخ او د پوهنتون استاد په مابین باید دا توپیر من ختم کړو، باید دا مشکلات فضا ختم شي. څنګه اسلامي امارت به عصري علومو سره حساسیت ولري؟ تاسو مورخین یې، تاسو علما یاست، په مخ د ځمکه باندې اولین د دانشګاه اساس بنیاد مسلمانانو ایښوی که نه؟ د هیواد ریاست الوزرا سیاسي مرستیال یا د څرګندونې داسې مهال کوي چې په هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي، خو حکومت په ښکاره د نجونو له زده کړو سره مخالفت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې دوی په یو داسې منظمه طرحه کار روان کړی چې له مخې به د هیواد ټولې نجونې بې له کومې امنیتي اندېښنې او لازمو امکاناتو په شتون کې به خپلې زده کړې ترسره کړي.